کړی یا خپل زیات ډېر خیال ساتي یا د بل کېږي هغه انوینګ وایس دا دی زی او راځي بس د مرګرو زه وخت کې مونږ تاسو سره ان شاء الله پروګرام کوو کې پر دې ځکه خیال ساتي ورونو کې نه مونږ تاسو په السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو ملګری خورشید خان یو نوی ویډیو سره تاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. په دې هیله په دې امیدونو چې تاسو ټول ورو جوړ خوشاله ختم رس په نن چې کوم ویډیو دا لایو لګو آی لایف پروګرام مرحبا بكم د پاره تیاریانی دي راغلیو جی اوس په مرحبا بكم پروګرام ریکارډینګ چې څنګه نارملی کیږي او نن چې کوم دی لږ د وخت راغلیو او تیارانې لګیا دي شروع دي او لږ ساعت کې به ان شاء الله نیخ پنې غزو په ای وی ټي خیبر باندې ورسره په خیبر میډل ایست په شیشه باندې تاسو به مونږ ګورئ. خو هغه نه ما وویل چې لکه اکثر زموږ ډېر زیات ملګري په خاص ډول زما هغه ملګري چې چا سره زما نیخ پنې رابطه ده په واتساپ په فیسبوک په انسټاګرام زما چې ورسره رابطه ده هغې ما نه اکثر تپوس کوي پوښتنه رانه کوي نو چې لکه دا تاسو څنګه کوئ دا ریکارډینګ څنګه کېږي دا څه دي او څه نه دي. مونږ خو یو دوه کسان کیمرې ته مخامخ وو چې دا پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. کیمرې نه شاته چې کوم کسان دې پنې محنت کوي کار کوي په دې پسې هغه کسان تاسو ته ښوول ډېر زیات ضروري دي. او زما هغه ملګري چې چا ما نه د ده ډیمانډ کړی و چې مونږ ته وښایه دا بهایند د سینز راته وښایه دا یو وړه غوندې ویډیو ده بهایند د سینز والا زه به تاسو ته ښیم. دا د جناب سمی او دې چې څونه تکړه دی لکه زمونږ په سکرین باندې چې څونه ښکلا تاسو ته ښکاري هغه د ده د لاسونو کمال دی. دا د ځوان ټول ټیم دا ټول ټیم لکه مشترکه کار دی که نه ټیم ورک دی زه زیات زه لږ دی که نه سیسټم چې کم دی بس هغه برابر شي. نو دا زموږ سټوډیو د ملګرو او لږ ساعت کې به انشاءالله تاسو سره نیخ پنېږه. اوس چې کم کو هوسټ دی هغه سره به هم ګپ لګو د نورو ملګرو سره به هم لږ ګپ لګو ټوټه ګپ به لګو او دا ویډیو چې کومه ده دا به تاسو ته ښایو. ستاسو ملاقات کوم اوس زموږ بل همکار سره جمیل بھائی سره. تاسو یې ډېر ښه پېژنئ تعریف محتاج نه دی خو دی اوس ما ته څه وایي زما چینل په باره کې څه وایي او تاسو ته څه وایي دا دې واورو. جی السلام علیکم خورشید خان ته خو بالکل ډېر ښه کوشش دې روان کړی دی او ما خو تا ته پروګرام کې کال دوران کې هم ووایي چې کله مې د ستا فون ستا پروګرام کې مې کال وکړو ما تا مونږ ته ټول پاکستان وښولو نو بالکل ته چې اوس ګرځې نو تا سره ستا چې کوم ټول ویورز دي ستا چې کوم ټول فرینډز دي نو هغه هم تا سره ګرځي. ما هنګو کته ستا په دې چوټۍ کې ما سوات وکتو ما اسلام آباد وکتو نو ډېر وخت په زما هم خو 15-16 میاشتې وشوې پاکستان ته نه یم تللی که نه نو هلته کې نو زموږ دپاره خو هغه ځای دې راته وښو نو ډېره زیاته ښه ده او دلته کې چې کوم زموږ د وطن خلک دی نو هغوی ته چې کله ته دا دوبۍ ښایې دا مالونه ورته ښایې او دا روډونه ورته ښایې نو هغوی به دې سره ډېر زیات خوشحالېږي. خو یو خبره نن سبا چې کوم حالات دي نو بس هغه خو داسې دي چې لږ د خفګان ماحول دی او ډېر ځایونه بند دي نو دعا کوم چې دا حالات الله تعالی زر تر سره بهترۍ طرف ته بوځي او ستا چې کوم دا کوشش دی زموږ د انټرټین کولو دا نور هم زبردست طریقې سره روان کړي. ډېره مننه چې ستاسو خپلې قیمتي رای چې کوم دي خپل کمنټس چې کوم دي هغه ما ته خامخا راکړئ لاندې د کمنټس په سیکشن کې. او د دوه ځوانان چې کوم دي دا دلته کې ولاړ د کورونا د وجې نه رښتیا د کورونا د وجې نه دلته کې ولاړې او که موږ چې دا نور لږ رابندو لګي وي دي بس وایي زیات دی نور سره ختمې دي کورونا لایف پروګرام دی زمونږ که نه نو بهایند د سینز چې څه کېږي لکه مونږ څنګه کوو تیاریانې څنګه کوو پروګرام زمونږ بهایند د سین خدا چلي چې مونږ دلته ولاړو یو بل سره ګپ شپ لګو او بل څه کار هم نه بس دا کله یو ته د یو کس ګپ شپ هغه باندې لګوو مزاق یې وړاوو کله هغې مونږ مزاق وړاوئ بس ناست یو کوم چې پروډکشن اصل ټیم دی هغه اصل دننه ناست دی او دننه ناست دی هغې لګیا دي کار کوي
مونږ اوسګار خیر یو چې پروګرام نه شروع شوی دا پورې مونږ اوسګار خیر یو کله پروګرام شروع شي نو بیا مونږ یو سپر سٹار نه مې باندې کنه نو ما خو پیژنې اوس ما ماسک او چشمې مو چولې لکه چې خپل سترګې هم ساتم پوزم ساتم خپلم ساتم تا څوک نه پیژنې یار ما خو پیژنې ما خو بس ما دا خوږ आवाज هغه به ورته کاور ویل چې یار عبدالرحمن پکې خوږ بیس پکې زیات ده بل چرته لاړ وازه خورشید چې ایراشي مرګرو زمونږ به لایو پروګرام ګوره لګ مخ کارګه نه لګ دا ماسک لګ لړکا اے عبدالرحمن دا دے نمو باندې کړه دا عبدالرحمن کے چینل چانی سبسکرائب کری په خاصه توګه باندې زما چې کم سبسکرایبرز دی پلیز سبسکرایب کې لاندې په کمنټس کې ډسکرپشن باکس کې به زه د چینل لینک هم واچوم او د پروګرام چې کله ختم شي په اخره کې به هم زه د چینل لینک واچوم خامخا سبسکرایب کې فالو کې په انستګرام باندې په فیسبوک باندې خو دې نه په انستګرام باندې فالو کې او په ټویټر باندې او په یوټیوب باندې دا ډېر ضروری دی ګوره جی ګرانو کتونکو اوس په تاسو ملاقات کوو زمون ګران دواړه مشران چې کم دي دلته کې ناست صحیح شو زمان خان چغرزی او زمرود خان صاحب دواړه ناست دي دلته کې لومبي به مشر ته لاړ شو مشر به دی هغه مامای مشر به دی هغه ترې السلام علیکم د خورشید خان د پیج سور ملګری دی ټول ته د مینې د خلوص پیرزونه وړاندې کومه خورشید پروګرام ختم شو نور پروګرامونه ختم شو بار لګ دی غرمو دراوتلو ما زده خورشید خان چې کوم پیج دی او ډېر ښه ویډیو دی جوړی کتونکو ته نن سبا زموږ کوشش هم دا چې زموږ څومره مینوال دي څومره کتونکي دي چې هغه ټول خوشحاله ځکه چې هر طرف ته پریشانی ده د الله پاک د طرف نه یو دا وبا داسې ده چې بس موږ به دا وایو چې الله پاک د طرف نه یو عذاب دی بس خدای پاک دې زموږ د ټولو ته خلاصي وکړي او الله پاک دې زموږ نه راضي شي د ټولو مسلمانانو نه ځکه چې وجه دا چې الله پاک په زموږ ناراضه شوی نو موږ به دا دعا کوو چې الله پاک دې زموږ نه راضي شي موږ په کې ډېر زیاتې کمزورۍ دي ټولو کې خو بس د الله نه دا دعا کوو چې الله زموږ نه راضي شي او دا مشکلات ختم شي جی مینوالو خورشید خان ډېر ښه ویډیو جوړوي لږ ویډیو جوړوي وړه ویډیو جوړوي خو ډېره ښه او خلک یې ډېر زیات خوښوي دا ټول زموږ د خیبر ټلویزیون سټار دي نو بیا د دې پیج چې دی هغه کې هم دا وړې ویډیو د دې دپاره دی جوړوي چې هغه مطلب دا دی زموږ د مینوال چې دی پښتانه چې دی چې خوشحاله هر وخت چې دی خوشحاله او خپل ژوند په خوشحالۍ سره تېروي زه به خبره اوږدېږي مختصر ختموم خو دا یو مختصر میسج دی خپلو پښتنو ته ورکوم چې سوشل میډیا استعمال داسې وکړي لکه څنګه چې خورشید خان کوي یا زموږ نور ملګري چې د خلکو د انټرټینمنټ دپاره وړې ویډیو جوړوي او که کوم شی ستاسو په ذهن باندې ښه ونه لګي نو کنزل مه کوئ ځکه معمولي یو شی بد ولګي نو موږ کنزل یې شروع کړو کنزل یې مه کوئ یو شی کمنټس ولیکه که یو شی ډېر زیات تا باندې ښه ونه لګېده نو د هغې سړي په پرسنل موبایل باندې د هغه په وټس اپ باندې هغه ته یو میسج وکړه ولې موږ بدې ردې وایو پښتانه خو ډېر میلمه دوست خلک دی په دنیا کې منلی شوی قوم دی پښتانه په غیرت په مړانه بیا موږ ولې مطلب دا چې یو بل ته معمولي خبره موږ په ذهن ښه ونه لګېدله نو کنځلې شروع کړو او سوشل میډیا ټوله دنیا ګوري نو دغه هم یو ریکویسټ دی که کوم شی ښه ونه لګي نو خیر دی مطلب دا دی هغه ته د هغه پرسنل د هغه په پرسنل وینډو کې هغه ته یو میسج وکړئ چېرې دا شی ښه نه دی لرې کړه لرې کېږي به که نه خو په یو ښه انداز کې نو کنځلې ښه خبره دا زما ریکویسټ دی پته نه لګي چې تاسو پرې عمل کوئ او که نه خو برخل دا زما فرض جوړېږي چې زه خورشید خان ډېر زیات مینوال دي زه په دې پیج باندې تاسو ته ټولو ملګرو ته که د انسټاګرام دی که د فیسبوک دی که د ټویټر دی چې څه هم دي کوم شی د باندې ښه ولګېد اپریشیټ یې کوئ که ښه ونه لګېد نو خپل رای ورکړئ خو کنځلې مه کوئ کنځلې ښه نه لګي موږ کوئ ډېره مننه خورشید خان ډېره مننه سرجي ستاسو ډېر ښه پیج دی ډېر خلک یې ګوري زه په خپله هم ګورم او الله دې کړي چې دغه شانتې ته د خپلو زلمو دا خدمت جاري وساتې د خپلو خویندو ورونو مشرانو کشرانو همزورو او بیا د ټولو نه زیات زموږ ینګ جنریشن زموږ زلمي دي د هغو دا خدمت جاري وساتئ خبره ډېره اوږده شوله ډېره مننه چې زموږ دا لږې خبرې تاسو برداشت کړي ډېره مننه اوس دلته چې کوم مشر ناست دی صفر د زمانې د پښتو فلمونه په وړوکوالي کې موږ کتل دی به موږ کتو که نه او زه کشر یم ډېره مننه زوړ صاحب
د ټول اول خو خپل کتونکو ته د خورشید مینوالو ته زموږ خپل مینوالو ته پښتنو ته د مینې د خلوص ډېر سلامونه او امید لرم چې هر چېرته چې ښاد آباد خوشحاله بریالي اوسئ د ټول اول کار به دا وکړئ چې د خورشید خان چې کوم پیج دی چې کوم د یوټیوب چینل دی پلیز دا سبسکرایب کړئ او په دا اصل ته وایي د بیل آیکن بټن دباو کړئ دا ډېر ضروري دی چې دا ډېر ضروري دی نو مهمه خبره زما دغه ده چې ډېر ښکلي ویډیو جوړوي ډېر ښایسته ویډیو جوړوي تاسو ډېر ښکلي پروګرامونه په چینل د پخې هم درته ښیي خو دې سره سره په یوټیوب باندې چې کوم د چینل دی په دې تاسو ښایسته ښایسته ویډیو جوړوي تاسو ته ښیي نو پلیز تاسو د چې کوم د یوټیوب چینل دی دا لایک کړئ او امید لرم تمه لرم چې د دغه مینوال چې کوم دي ډېره مینه د دې سره هم لري او په دغه وجه موږ سره هم لري نو الله دې تل ښاد او آباد او خوشحاله لري زموږ سره ډېر ښکلي ډېر ښایسته خبرې وکړي نو بس کوشش وکړئ چې سوشل میډیا دا په ښه انداز استعمال کړئ په ښه طریقې استعمال کړئ او چې فایده دې نه چوته کوي نقصان نه نو بس زما دغه یو پیغام دی او نن سبا چې کوم دغه وایرس روان دی د دې موږ او تاسو په مقابله کوو انشاءالله او ګټه به ټول مسلمانانو ته ټول اسلام ته زی او الله مخاد او آباد او خوشحاله لري امين ډېره مننه دا دې زموږ ګران رؤوف څنګه یې ایډیټینګ روان دی زمان پروګرام دی ښه ماشاءالله یا خو ما ته ښه ښکاري یا خو د ځان ښه پالش کړی دی او یا خو په د کیمره کې ښه ښکاري مسله نه ده زما کیمره خو بس تباهي دی واسم سمی کیا حال ہے وہ پختو کی خبریں گئے کہ اردو کی جس میں تو میرا بھائی گئے اسی میں گئے پروگرام تیاریاں نہیں شروع دیا بھائی دبئی کتنا ٹائم لگتا ہے ایک پروگرام کی لائٹنگ کرنے میں اور باقی پورا سیٹ اپ کرنے میں کم از کم 3 گھنٹے 3 گھنٹے لگتے ہیں تو ابھی شروعات ہوئی ہے اور آگے جا کے اس پہ تقریباً شروعات نہیں فائنل ہے اور اسٹوڈیو کو بھی آپ لوگوں نے تھوڑا سا وہ کرنا ہوتا ہے وارم کرنا ہوتا ہے پہلے سیٹ لگتے ہیں اوکے سیٹ کے بعد لائٹ ہوتی ہے اوکے لائٹ کے بعد کیمرے کیبلز وغیرہ پھر کیمرے کے بعد پھر انسیار میں آتے ہیں پھر مائک چیک ہوتے ہیں اوکے اس دوران صفائی ہوتی ہے اوکے اور پھر آ کے ان کے بعد وہ مائک لگتے ہیں اوکے مائک بیٹھ جاتے ہیں بس اچھا میں نے سنا ہے کہ کیمرے کو آپ لوگوں نے کچھ دیر تک آن رکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ اچھا رزلٹ دے وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آدھا گھنٹہ تقریباً لائٹ آن ہوتی ہے آدھے گھنٹے بعد کیمرے آن ہوتے ہیں پھر کیمرے اپنے ہم مینول طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں بیلنس کر کے کلر اپنے کلر ٹمپریچر کے ساتھ اس کے بعد جا کے پھر ہم لوگ آن ایئر جاتے ہیں آن ایئر جاتے ہیں یعنی کہ آدھا گھنٹہ کم از کم ٹیمپریچر بنتا ہے لائٹ کا تب جا کے وہ پھر جا کے کیمرے آن ہوتے ہیں کیمرے کو بھی 5 منٹ چھوڑتے ہیں کیمرے 5 منٹ کے بعد پھر اس کو بیلنس کر کے کلر برابر کر کے اس کے بعد ہم اوکے بنانا ضروری ہے دا مکمل پروسیس ته ملګرو دا تاسو ته اوس په دې شم پته لګېدلی چې دا اسانه خبره نه ده چې ډایرکټ راشه او کیمره ولګو او بس پروګرام ریکارډ شي دا د ډېر غټ سیټ اپ وي دا دی زموږ پروډوسر او پروډوسر صاحب څه به وایي تاسو زه والله دې ټیم مزګه کار نه کوي نو څه درته وایم پروګرام حواله سره څه وایه نور خو څه مه وایه دا یو پروګرام یو کو نو بس غیر له مزګه غړوګې کړم او بس تاسو پروګرام نو الله دې ټیر کړي زموږ پروګرام قاسم لګه مونږ خو دواړه چې کم دي همړ تاسو پروګرام ډیر زیات چیل دی زه خپل هم ډیر زیات انجوای کوم تاسو زیات تر د غپ شپ نه دی تاسو لګ میچور خپل خبرې کوي دی په کیاسي بس د دغه ما ته ډیر ښه فیډبیک راځي یو غری او کله پکې بل غری بس پولی پکې سره په خالي هغه کمپنی نه ازان چې بس ورکټ کوي دی پکې ځان پټ کوي بس ستا په دې خبره انټرټینر دی کنه انټرټینر یو بس چې سونه کولی شو بس هغه پکې کو دا تاسو پکې صحیح خبر وکړي دی پکې تاسو نه چې پکې کوم لګ ډیر مساله مالګه پاتې شي هغه له پکې دی ورولي دی پکې ورولي شی تولشي نو ډاوټ بس لږ سات کې ملګرو لږ سات کې به اون ایر زو ان شاء الله تاسو سره به هغه پروګرام چې کوم دی هغه په یوټیوب باندې وګورئ نرج مثاله ده بیا او یا ډایرکټ په لایو ټي وي باندې وګورئ صحیح شو او نور د خپل ځان خیال ساته د خدای پاماني غوښتنه به درنه وم دغه ځکه بس وکړو ان شاء الله چې ژوند خیر وي یو نوی ویډیو سره به ډېر زر د ستاسو په درنه خدمت کې حاضري وو تر هغه وخته پورې ما سلام الله حافظ الله نگهبان د لوی الله پامان
18 او د دا الک چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. Stay home, stay safe.